سلام ستړي مشه وخت مو په خیر په مرګر زوم څو ډیرو زیاتو مهمو خبرونو ته بلخ کې د نننی برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره په بلخ ولایت کې د نننی موټر بم برید مسولیت په منلو سره لسګونه امنیتي سرتیرو ته د مرګ شوبلې اړولو ادعا کړې ده طالبان وایي چې دغه برید د دوی لخوا د یو موټر په واسطه چې له چاودیدونکو توکو ډک و د بلخ ولایت په خاص بلخ ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو د 0 کې د مرکز شوی دی چې په پایله کې لسګونه امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خلک وایي ښکېل اړخونه د ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي کابل کې د یوې پراخې غونډې ګډونوال پر حکومت او طالبانو غږ کړی دی چې د سولې پر وړاندې پراته خنډونه حل او بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل کړي چینایي او افغان چارواکو پر سوله خبرې کړې دي د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو چین سره ټلیفوني خبرې کړې دي په دې خبرو کې پر افغان سوله د اړخیزو اړیکو د تاوتریخوالي کمیدلو اقتصادي پراختیا او نورو اړوند مسایلو بحثونه شوي دي او وروستی اعلان خبر دا چې روغتیا وزارت وایي هیواد کې د کرونا 14 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کرونا وایرس 14 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي له دې سره پر یاد وبا د اخته کسانو شمېر 8,090 تنو ته رسیدلی دی لیدونکو له مالتیا مننه ښې چارې